سبانۍ ورځ ده که تاسو مزدور کسان پارټۍ سره مینه کوئ، که تاسو ما سره مینه کوئ، که تاسو د غریب ولس سره مینه کوئ، نو سبا به تاسو راوځئ. سبا د ننګ او د غیرت ورځ ده. او زه ملګرو ته یو اپیل کوم چې سبا لا الیکشن دی، یو خو دا جمهوری عمل دی، مهرباني وکړئ چې سبا اوټ له لاړ شئ او خپل اوټ کاست کوئ، که زنانه ده که نارینه دی. بل یو اپیل کوم د ټولو پارټو ورکرانو ته چې د جنګ جګړو نه پرهیز وکړئ، ځکه چې نه څوک په زور د چا نه اوټ اخیستی شي او نه څوک په زور یو سړی مایله کولی شي. نو مهرباني وکړئ چې هر سړی د خپله رای استعمال کړي چې چاته اوټ اچوي. نو مهرباني وکړئ د جنګ جګړو نه پرهیز وکړئ. او بل زه خپل ولس ته اپیل کوم چې مهرباني وکړئ که مزدور کسان پارټۍ تاسو له ګټې کړي، که سالار محمد شالي تاسو له ګټې کړي، افضل بنګش تاسو له ګټې کړي، او که په حقیقت کې تاسو ما سره مینه لرئ، نو مهرباني وکړئ چې سبا راوځئ او اوټ پول کوئ او مهر پالنګ باندې ووهئ او د الله اکبر اواز هم ورسره کوئ چې خدای پکې برکت واچوي. او انشاءالله زه درله ایډوانسو کې مبارکي در کوم چې الیکشن که خیري دی غریب ولس ګټلی دی. سبا به که خیري سار وختي به پاسئ، مونځ به وکئ، 2 رکعته به نفل وکئ او کور کې به ووایئ چې یاره وختي چې پوخ کوئ او په وخت باندې پولنګ ته لاړ شئ. اول خپل اوټ پول کوئ او بیا نورو خلکو ته که په کلو کې څوک پاتې هغوی پسې راشئ، هغوی ورسوئ پولنګه پورې. او دغه به نه وي چې یاره ګینې د پیاز ګاډی رانلې، ګاډي به هرې پارټۍ ګاډي کړي او که د چا په ګاډي کې لاړئ، چا نه موټ پرچه راواغسته، خو په سپینه پاڼه کې به پالنګ نښئ او تاسو به په پالنګ باندې ړومبی مهر وهئ. نو زه قام ته اپیل کوم چې مهرباني وکئ، زما غریبي او عجزي وه، کومو کوشش چې ما کولی شو هغه ما وکړو، کومو کوڅې ته زه رسېدی شوم هغې ته ما ځان ورسو، خو ډېرې داسې کوڅې پاتې دي چې هغې ته زه نه یم رسېدلی. نو مهرباني وکئ چې د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې یا که زموږ یو نماینده تاسو له درغلی دغه جرګه قبوله کوئ. او مهرباني وکئ سبا د مزدور کسان تحریک د اشنغر د شهیدانو ورځ ده او انشاءالله سبا ماښام له به د اشنغر شهیدان خوشحالئ. او ملګرو ګوره دغه پیغور به ځان له ماته نه کېږي، دا به دې ټولې علاقې ته کېږي، دې ټول غریب ولس ته به کېږي. سبا نه د ارمان نه څه سازېږي او نه د افسوس نه څه سازېږي. ټولو زنانو نارینهو ته م اپیل کوو او زنانو ته م اپیل کوو چې مهرباني وکئ سبا راوځئ. سبا د دې غریب ولس د ننګ او د غیرت ورځ ده. سبا په دې خیال باندې راوځئ چې سالار محمد شالي نه پاس شوی، د سالار محمد شالي نیمګړي ارمانونه به پوره کوو انشاءالله.